هلمند کې د کرنیزو کوپراتیفونو د بررسي او ارزونې چارې پیل شوې. د هلمند ولایت کرهڼې، اوبو لګولو او مالداري ریاست لخوا د کرهڼې وزارت په لارښوونه په هلمند ولایت کې د کرنیزو کوپراتیفونو د ارزونې چارې پیل شوې. د یادولو وړ ده چې هلمند کې تر دا مهاله نږدې 130 بابه زراعتي کوپراتیفونه ثبت شوي دي چې له مخې به یې فعال او غیر فعال کوپراتیفونه په نښه او د نوي طرزالعمل له مخې به یې چارې مخته وړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت کجکي او کمال خان بندونو ته د ایراني کارپوهانو د سفر په اړه راپورونه رد کړل. د اوبو او برېښنا وزارت ویان مطیع الله بید ویلي چې د 1415 لمریز کال د تړون له مخې ایراني لور یوازې د ځانګړو شرایطو له مخې له دراو سټیشن څخه لیدنه کولی شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمي کومي ویلي چې یو ایراني تخنیکي پلاوی د هلمند د سیند له اوبو له سرچینو څخه د نږدې لیدنه کړې. د زابل ولایت د عامې روغتیا ریاست د مور او ماشوم ژوند ته د پاملرنې په موخه د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ د یاد ولایت له 10 روغتیایي مرکزونو سره د طبي او غیر طبي تجهیزاتو د مرستې خبر ورکوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست ډاکټر میرویس افغان وایي چې سرپرست حکومت د روغتیا برخې ته پاملرنه زیاته کړې او دا مهال د دې ولایت روغتیایي خدمتونه د پخوا په پرتله ښه شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي 450 استادان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت وزیر د پوهنتونونو استادانو سره د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په غونډه کې ویلي چې 450 هغه استادان چې د ماسترۍ او دکتورا لپاره بهر ته تللي او بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. بنګلادیش کې د ځمکې ښویدنې له امله 55 کسان مړه شوي. بنګلادیشي چارواکي وایي په دغه هیواد کې سختو بارانونو، سیلابونو راوتلو او د ځمکې ښویدلو له امله په تېرو 2 اونیو کې 55 کسان مړه شوي دي.